دلته د بېړنیو مرستو او پراختیا مؤسسې استازو د انساني قاچاق د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي کنفرانس جوړ کړي. دوی وايي په افغانستان کې په بیلابېلو ډولونو انسانان قاچاق کېږي چې مخنیوي لازم اقدامات غواړي. دغه انساني قاچاق چې په هغې کې ډېر موضوعات رانغاړل شوي دي، دا زیاتره لکه په لرو پرتو سیمو کې دي او دا لرې پرتې سیمې یو څه حد پورې د افغانستان د دولت د واک او د ولکې نه یو څه بیرون دي. نو هغه حالتونو کې افغانستان دولت لږ ستونزو سره مخامخ ده چې انشاءالله موږ کولی سو په آیندهو کې د امنیتي حالاتو ته په کتو سره داسې تدابیر ونیسو چې دغه ستونزې موږ سره حل کړو انشاءالله. انساني قاچاق سطح چې ده عموما افغانستان کې ډېر دی، خو هغه ولایتونه چې سرحدي ولایت دی زموږ نور ممالک سره لکه پاکستان سره ایران سره، هلته د دې شمیر اوچت دی، یعنی شمیر زیات دی او عموما د دې انساني قاچاق قربانیان چې د ښځې او ماشومان دی. اوس هم ډله ځوانان د ښه ژوند پیدا کولو په لټه اروپا او نورو بهرنیو هیوادونو ته له خپل پلرني ټاټوبي په تیښته دي او قاچاق کیږي. له هیواده د ځوانانو د تیښتې لاملونه څه دي او د غراز کنفرانسونه بعد څومره په دې برخه کې ګټور وي، مدني فعالان بیا د غراز کنفرانسونه بې ګټې بولي او د دې پدیدې د مخنیوي په برخه کې د لازم اقداماتو خبره کوي. دغسې غونډې دي د دغه موضوع یا د دغسې اساسي پدیده چې کومه موږ ته راپاتې ده په ده باندې حل شي. زه دغسې غونډې چې دي دا زه نمایشي بولم، دا موقتي دي. هغه خلک چې نن سبا پیسې لري هغوی هم په ایره کې دي چې دا زموږ پیسې په ورکېدو کې دي، کارونه نشته دي، هغوی هم د یو نو مجبوریت له مخې دا قاچاق کوي. یو څوک چې ښکار کېږي هغه خو بالکل یو مجبوریت له مخې نه، یو څوک بالکل په کور کې د خوړلو ډوډۍ نه لري، هغه دې ته مجبوره ده چې لاړ شي خارج ته سفر وکړي او دا ناقانونه لارو نه. نیوکې دا دی چې د مخنیوي په موخه یې هڅې کیږي، خو هغه څوک چې دغه قاچاق کوي نه نیول کیږي او ان ډیری له نیول کېدو سره بیا هم د پیسو په بدل کې خوشي کیږي. د نظر خاوندان وایي که د دې ستونزې د حل په موخه حکومت د دوی ستر مرکزونه او د انتقال د لارې مخه ونیسي، دا ستونزه به ډېر ژر حل شي، خو لا تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي شوي.